اروپا ته د ښه راتلونکي او روزګار په هیله تللي د خیبر پښتونخوا لسګونه ځوانان له څو میاشتو راځي په لیبیا کې بېدرکه دي. د دغه ځوانانو کورنیو د جولای په 13مه په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او له پاکستانی حکومت یې وغوښتل چې د خپل عزیزانو د موندلو لپاره دی بیړني ګامونه پورته کړي. د یو بېدرکه ځوان ماما نواب علي شال نیوز ته وویل خوري یې وړومبه سعودي عربستان ته او له هغه ځایه لیبیا ته تللی و. د کال 2015 د دسمبر په 13مه له خپلې کورنۍ سره ورستۍ خبرې شوې دي خو له هغې وروسته یې هیڅ درک نه لګي. دا لیبیا ته د دې ځینه بس څوک د عمرو په حساب باندې تللی و سعودي ته، څوک د ویزټ په حساب باندې دوبۍ ته تللی، بیا دا غزینه بیا مصر ته، مصر نه بیا لیبیا تر لیبیا پورې دا کلیر تللی دي بیر ایر کنه او دا غزینه بیا دا سمندري کې تللی دي چې په کومه شپه باندې دوی گیم وو هغه شپه باندې رابطه شوې ده، بس د هغې نه بعد بیا دوی رابطې ختم شوي دي. نواب علي وایي که څه هم خوري اروپا ته په ناقانونه لار روان شوی وو خو په هیواد کې بیروزګاري، اقتصادي ستونزې او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دغه خطرناکو سفرونو لوی لاملونه دي. کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روم سمندر د کډوالو لپاره د نړۍ تر ټولو مرګونې لار ده. د دې ادارې د شمیرو لمخې په کال 2023 کې لږ تر لږه 3111 کسان، په کال 2023 کې 2452 کسان او په کال 2025 کې 2115 کسان په بحر روم کې مړه یا بېدرکه شوي دي. پاکستانیان هم په وروستیو کلونو کې د دغه خونړي سفرونو لویه برخه پاتې شوي دي. د 2023 کال په جون کې له لیبیا څخه ایټالیا ته روانه یوه له حده ډکه کښتۍ د یونان د پیلوس ښار ته نږدې ډوبه شوه. په کښتۍ کې لږ تر لږه 900 پورې پاکستانیان، شامیان او مصریان سپاره وو خو یوازې 104 کسان ژوندي وژغورل شول او د 82 کسانو جسدونه وموندل شول. په دې پیښه کې سلګونه کسان چې لوی شمېر یې پاکستانیان وو د مړینې یا د بېدرکۍ راپورونه ورکړل شول. د 2025 کال په جنوري کې د غربي صحرا د داخله ښار د نږدې اروپا ته روانه بله کښتۍ ډوبه شوه چې 50 کسان پکې مړه شول. په وژل شوو کې 44 پاکستانیان شامل وو. د دې چې کوم دي زیاده تر تعلق د پړچنار سره د کورم ایجنسی سره ورغځي ایجنسی په کې جی الکان شته د پېښور نه جی په کې عمر الکان دي د ثوابین په کې جی یو الک ته او د دغشن د باجوړ نه هم په کې جی یو الک میسنګ دي او داغي والدین، داغي رونه، داغي خويندې انتهایی داسې دي چې لکه هغه ژوندۍ نه مخصوصه جی هغه ډېر د غم او درن شکار ته ایون دی پورې چې داغي والده چې کوم دي هغه بالکل هغه ذهني بیمار شو. د بېدرکه ځوانانو کورنۍ وایي دغه پیښې ښیي چې د لیبیا له لارې اروپا ته سفر یوازې ناقانونه نه بلکې د مرګ له جدي خطر سره تړلې لار ده. د کورنیو په وینا د کال 2025 له دسمبر راهیسې 30 پاکستانیان چې ډېری یې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي په لیبیا کې بېدرکه دي. هغوی له پاکستانی حکومت غواړي چې د لیبیا له چارواکو سره په ګډه د دغه ځوانانو د موندلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي او د انساني سمګلرانو پر ضد له عملیاتو سره یو ځای په هیواد کې ځوانانو ته د کار او قانوني بهرني روزګار زمینه هم برابر کړي. کورنۍ وایي تر هغې به خپل غږ پورته کوي چې د خپلو عزیزانو د ژوند او برخلیک په اړه کره معلومات ترلاسه نه کړي. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پیښور.